بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنګ په فنکشنز کې نن درس په یو څو فنکشنو باندې دی چې هغه هم ډیر امپورټنت دی او مهم دی. یو سم ده، همدا ډول سم اف ده او همدا ډول سم اف اس ده یا سم افس ده. دغه درې فنکشنونو باندې به موږ تاسو کار وکړو. دغه هر فنکشن چې دی ځان ته ځانګړی کار مخته وړي، ځانګړی وظیفه مخته وړي. د متیار ځان ته یو مثال جوړ کړی ده له مخکې نه چې وخت ضایع نه شي او فنکشن باندې موږ تاسو صحیح پوه شو. لومړی راځو سم باندې کار کوو. سم باندې موږ تیر درس کې هم کار کړی چې سم موږ سره فقط جمع کول کوي. موږ به ایکول ولیکو او بیا به ورته سم ولیکو، قوس به شروع کو. لاغي وروسته به دغه رینج ټول سلیکټ کو، لکه دغه ویلیو چې غواړو موږ جمع کو. قوس به بند کو او بیا به انټر کو. ګوري دا موږ سره دغه ټول ویلیو جمع کړ. نو دا موږ سره شو سم یا ټوټل ورته ولیکو. نو لدې څخه وروسته راځو په سم اف باندې کار کوو. ګوري دا سم اف موږ سره څه وظیفه مخته وړي. ما لیکلی کټګوري دی او سیټي ده او همدا ډول ریوینیو ده. کټګوري کې ما لیکلی چې کلوتینګ لرو، الکترونکس لرو، ګروسریز لرو او همدا ډول دا مې به کاپي پیسټ کړی دی چې لږ زیات شي. زه غواړم چې دغه کټګوري کې یوازې په دې باندې ځان پوه کړم چې کلوتینګ کې موږ تاسو څومره ریوینیو کړی ده. زه دلته راځم او ورته لیکم چې ټوټل of clothing ورته ولیکو. لکه زه غواړم دا معلوم کوم چې مجموعاً دغه موږ سره د کلوتینګ یا لباس له ادرسه څومره پیسې لاسته راغلي دي. اوس دلته ایکول ورته پریس کوم، خو دا کار اوس موږ تاسې د سم په واسطه نشو کولی، ځکه دلته خو سم خو موږ سره مکمل ټول جمع کوي. دلته زه یوازې غواړم چې مشخص د لباس پیسې جمع کوم چې موږ څومره لباس خرڅ کړی او څومره ریوینیو د لباس د ادرسه موږ ته راغلی. نو ایکول لیکم، هغې څخه وروسته سم اف لیکم او قوس شروع کوم. نو زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دغه پیسې ماته جمع کړه. صحیح ده یا نه؟ لومړی به داسې کار وکړو، ایکول به ورته ولیکو او بیا به ورته سم اف ولیکو، قوس به شروع کړو. ورته به ووایو چې که چېرته دغه کټګوري کې په دغه کټګوري کې کاما یو جنس مساوي کیږي، ډبل کوټیشن د چی سره؟ د کلوتینګ سره مساوي کیږي. کلوتینګ یعنی لباس، نو بیا ډبل کوټیشن بیا کاما. نو له دې څخه وروسته چې په دغه رینج کې تا دا جنس مشخص کړه چې هغه کلوتینګ سره کوم جنس مساوي کیږي، نو هغه څه وکړه؟ له دې څخه وروسته دا رینج ورته انتخابوم چې بیا د هغې پیسې موږ ته جمع کړه او قوس بندوم او انټر کوم. ګورې ما سره اوس په دغه ټول جدول کې یا دغه ټول ډیټا کې یوازې کلوتینګ چې موږ څومره خرڅ کړی د هغې هغه مجموعه راته وویسته. کنټرول بي وکړم چې بولډ شي. وایي تا په مجموع کې چې دی کلوتینګ دغومره خرڅ کړی دی، 1500 افغانۍ و. که تاسې دلته راشئ وګورئ کلوتینګ 200 افغانۍ دلته دی، همدا ډول بیا 300 افغانۍ دلته دی او همدا ډول بیا 250 دلته دی او همدا ډول بیا 200 دلته دی. خو دا ټول چې جمع کوي نو 1500 افغانۍ ریوینیو موږ ته یوازې د کلوتینګ له ادرسه شوی ده. خو زه یاره غواړم ورته وایم، زه غواړم چې دغه د الکترونکس پیسې هم معلوم کړم چې څومره پیسې موږ ته د الکترونکس له ادرس راغلي. نو دلته ورته لیکم ټوټل آف الکترونکس به ورته ولیکو. صحیح دی. اوس راځم بیا ورته وایم ایکول سم اف او قوس شروع کوم. صحیح ده. له دې وروسته مې چې قوس شروع کړه زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې دغه رینج ورته انتخابوم. ورته وایم دغه کټګورۍ کې دغه کټګورۍ ټول ورته سلیکټ کوم. ورته وایم که چېرته په دغه کټګورۍ کې کاما ډبل کوټیشن یو جنس مساوي کیږي د الکترونک سره، الکترونک به ورته ولیکئ تاسې الکترونک سره، نو بیا ډبل کوټیشن بیا کاما. نو کله هم چې په دغه لیست کې یا په دغه کالم کې یو جنس زمونږ سره مساوي کیږي د الکترونک سره،
کاما او ډبل کوټیشن مو له یاده ونه وځي چې به فرموله نه اپلای کیږي نو په هغه صورت کې نو به تاسو داسې کار وکړئ چې دغه ریونیو نه دی دغه پیسې عاید دا راته جمع کوي نو بیا به قوس بند کړم او بیا به هم ورته انټر کړم موږ د 1800 افغانیو چې د الکترونیکس وسایل خرڅ کړي دي دا به هم بولډ کړم یعنی هدف زما دا ده چې موږ تاسو کولی شو د سم اف په واسطه باندې په کالمونو کې یا په ډیټا کې یو مشخص ویلیو راوباسو او جمع کو اوس خو دلته موږ سره کلوتینګ هم دی او همدا ډول الکترونیکس هم دی ګراسریز هم دی او لکه مختلف جنسونه به موږ سره ډیر زیات ریکارډز به موږ سره او مختلفو ځایونو کې به موږ خرڅ کړی لکه سیټي کابل کې به موږ خرڅ کړی مزار کې به موږ خرڅ کړی مختلفو ځایونو کې دلته به مو ریونیو ورته لیکړی نو دا چې هر یو تاسو راځي او لټوي او بیا جمع کوي چې کلوتینګ دلته 200 دی او بیا دلته لږ ګور او دلته بیا سو دا ډیر سخت شي نو د دې لپاره تاسو کولای شئ چې ډیر په اسانه باندې د سم اف فرمولا څخه استفاده وکړئ او ځان ته هر یو جنس په دې ډول باندې ټوټلی وباسئ او ریونیو ځان ته مشخص کړئ دا هم موږ سره د سم او سم اف اگزامپل شو د سم اف اس یا سم اف د لپاره هم ما بل شیټ کې یو اگزامپل جوړ کړی دی او دې باندې به هم کار وکړو ګوري سم خو موږ سره جمع کول کوي او سم اف موږ تاسو ورته یو کرایټیریا ټاکو چې دغه جنس یوازې دی او مشخص جنس ټوټل موږ ته وباسي او مختلفو ځایونو کې استعمالولای شو سم اف اس اوس موږ سره څه کوي ګوري دلته ما سره پروډکټس دی لیپټاپ د ماوس د کیبورډ او همدا ډول پروډکټس ما سره دی او دلته ما سره سٹور د لکه لیپټاپ چې دی په ای سٹور کې ما ایښودلی دی او کوانټیټي 15 دانې ده بیا ماوس دی په بی سٹور کې دی 10 دانې دی همدا ډول کیبورډ دی او بیا منیټور دی او بیا لیپټاپ دی په بی سٹور کې او 2 دانې دي اوس لکه مختلف سٹورونه دي موږ سره او هر سٹور کې چې دی هر ګودام کې موږ دومره تعداد کوانټیټي ورته لیکلی دی چې دومره تعداد پروډکټس په هغې کې ایښودي دي او دا هم پروډکټس دي زه اوس غواړم دا معلوم کړم چې ما سره دغه لیپټاپ چې کوم دی دغه لیپټاپ پروډکټ چې دی په کوم سټور کې څو دانې دي او ټولې مکمل راته جمع کړه نو د دې لپاره اوس موږ تاسې چې دی سم اف اس استعمالو زه ورته لیکم چې ایکوال سم اف اس او بیا قوس شروع کوم له دې څخه وروسته ورته وایم چې ماته جمع کړه که چیرته دا ګورې دا ماته جمع کړه دا کوانټیټي ماته جمع کړه کاما کچیرته دغه پروډکټس کې دا پروډکټس به ورته انتخاب کو او بیا کاما او بیا ډبل کوټیشن کچیرته یو پروډکټس مساوي شي د لیپټاپ سره لیپټاپ به ورته ولیکو لیپټاپ نو ډبل کوټیشن کاما نو کله هم چې دا مساوي شو د لیپټاپ سره نو له هغې څخه وروسته ته داسې کار وکړه چې دغه سټور هم په نظر کې ونیسه او له دې نه وروسته کاما او بیا هم ډبل کوټیشن په دې سټور چې تا په نظر کې ونیو بیا ماته دا مشخص کړه چې په بي سټور کې دلته به ورته بي ولیکو چې په بي سټور کې موږ سره ټوټل 100 لیپټاپونه دي نو ډبل کوټیشن به استعمالو او بیا قوس بندو او انټر کوو ګورئ موږ سره دغلته ټوټل لیپټاپس چې دي په بي سټور کې دلته به ورته ولیکو ټوټل لیپټاپس ان بي سټور صحیح ده یعنی ټوټل لیپټاپس موږ سره په بي سټور کې 14 دانې دي دا موږ د سم اف د سم په ترو نشو کولی دا موږ د سم اف په ترو نشو کولی دا موږ چې وکړه د سم اف اس په ترو باندې مو وکړه همدا ډول زه راځم ورته ټوټل ماوس غواړم مشخص کړم ټوټل ماوس ان ای سټور په ای سټور کې ما سره ټوټل ماوس څو دانې دي زه غواړم دا مشخص کړم دا ریکارډ به ما سره ډېر زیات وي او سټورونه ممکن زیات اوسیږي ممکن 302 اوسیږي نو په دې صورت کې نو زه به څنګه کولی شم چې دا داسې مینول یا انفرادي شکل باندې دا جمع کړم نو دا ما سره ډېر سخت شي نو د دې لپاره زه هم دا فرموله اپلای کوم دا فنکشن اپلای کوم لیکم چې سم اف اس او قوس شروع کوم له هغې څخه وروسته وایم چې دغه کوانټیټي ماته جمع کړه صحیح دی او بیا ورته کامه استعمالوم دا د څه شي له لویه جمع کړه نو دا زه ورته وایم چې دغه پروډکټس په نظر کې ونیسه او بیا کامه او بیا ورته ډبل کوټیشن وایم پروډکټ داسې په نظر کې ونیسه کله هم چې دلته یو پروډکټس موږ سره مساوي شي د ماوس سره نو ډبل کوټیشن کاما له هغې څخه وروسته دغه سټور هم په نظر کې ونیسه او په دې سټور کې کاما ډبل کوټیشن کله هم چې موږ سره ای سټور سره برابر شو نو بیا قوس بند د دې ویلیو ماته جمع کړه انټر کوم
کوم ګورې موږ سره ټوټل ماوس ان ای سټور چې دی 18 دانې دي نو په دغه شکل موږ او تاسې کولی شو چې د سم اف او همدا ډول د سم اف اس له فنکشنو څخه استفاده وکړو دا ډیر موثره فنکشن دي کله چې تاسو پریکټیکل کارونه کوئ یا بزنس فاینانشل منیجمنت کوئ او یا هم کوم دکان کې کار کوي او په هغه دکان کې تاسو دغه ډول حسابونه حتمی لرئ نو بیا دغه فنکشنو ته ډیر زیات ضرورت پیدا کیږي نو خدای دې وکړي چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی زه ډېر کوشش کوم چې ډېر په واضحه مثالونه او ډېر په ساده ژبه باندې دا بیان کړم ولې فنکشن په اکسل کې په مجموع کې اسانه نه دي لږ سخت دي نو تاسې کوشش وکړئ چې څو وار پریکټس کړئ او مختلف مثالونه خپل په فکر وکړئ ځان ته جوړ کړئ او دغه فنکشن په اپلای کړئ انشاءالله ذهن نشینه کېږي به هر ځای کې تاسو ته کارونه اسانوي او ډېر په راحته به خپل وظایف مخ ته یوسئ